دی خو راشه. نثانیزار صاحب قسم په خدای که زه په هېڅ هم خبر یم ما تا ته دروغ ویلي سلیم خان ما ته هېڅ پته نشته ما معاف کړه ما تا ته دروغ ویلي ما ته بلکل پته نشته ما نه بدماش کار راته لاسونه نیسه ونیسه دی خو راشه ونیسه غوږونه او ته څه وایې دا مل چې سلیم خان ما راوستی رحمان دا خلک پیدا چلو پاسه پاسه تخته چلو تخته چلو دلته کا لگا چیرته حال دی چرته زه جی زه سپیکټر صاحب سره ملاوېدل غواړم را پرېږده لکه ودې کتل سله راغلی جی زه یو بیان ورکولو له راغلی یم څوک یې ته زه څوک یم تاسو ما نه پېژنئ زه یو فنکار یم او د قانون تابعدار یم زه یو هغه ځوان یم چې چا چې سلیم خان په ګولو په باران کې او د غشو په سیلاب کې او د بمونو په طوفان کې لکه د مرغۍ غوندې اوچت کو او سلطان ته مې ورسو سلیم خان باندې څو کسانو حمله کړې وه سلیم خان باندې همدغه یولس کسانو جي د چا په لاس کې تماچه وه او چا په لاس کې ټوپک و او چا په لاس کې سټینګن و او چا په لاس کې ټوپه وه توپه جي معافي غواړم دلته کې لږ زما ژبه وښویېده او جي ژبه به دې ټیک شي مهرباني نو ته څه غواړې زه جي زه دا غواړم چې بس د دې څه خبره ونو نو سلیم خان په ګورو لګېدل او جي اوس تاسو خپل اعلان په مطابق هغه نیم جایداد مال راکړئ هغه جایداد خو موږ په ډېرو کسانو تقسیم کړو خو ستا قسمت ډېر ښه دی معمولي شان ټوکړه بچ شوي ده هغه به موږ تاله درکړو اوه ډېره مهرباني ډېره مهرباني انسپکټر صاحب مسټر امان یس پاتې شوي جایداد ټوکړه به دی له ورکړي ولې چې دې غریب ډېره تادي ده او بیا دا ډېر بهادر ځوان دی ډېره ښه ده ور به کوم د جایداد راکړه سلیم خان په چاړو لګېدلی و ته چې په ګورو لګېدلی جی بس انسپکټر صاحب خبره اصل کې دا ده چې ما خیال نه و کړی کیدای شي په چاړو لګېدلی زه راځه مه کړه چې جایداد درکړم ها اوکې سر مخکې شه د لالچیانو بچو اوس قانون ته دوکه ورکوئ تاسو قانون ته دوکه نشئ ورکولی